هغه لس خواړه چې باید په نهار او نه خوړل شي. په نهاره د ځینو خوړو استعمال زیانمن دي. د ځینو شیانو خوړل په طبي لحاظ ګټور دي او ډاکټران هم د خوړلو سپارښتنه کوي. خو ځینې شیان بیا داسې کیمیاوي ځانګړتیاوې لري چې که په نهاره وخوړل شي نو د معدې دوامداره ناروغي رامنځته کوي. دلته هغه لس شیان درپېژنو چې په نهاره باید له هغه نه ځان وساتو. اول کیلې. کیله له مګنیزیم څخه ډکه میوه ده او کله چې په نهاره او ناڅاپي ډول وخوړل شي په بدن کې د مګنیزیم اندازه زیاتیږي. په وینه کې د مګنیزیمونو او کلسیمو د اندازې تعادل له منځه ځي او په پایله کې زړه او عروقو باندې ناوړه اغیزه کوي او امکان لري چې انسان له بدو پیښو سره مخ کړي. دویم ساړه څښاک. که چیرې په نهاره ساړه څښاک وڅښو نو د هغه د سوړوالي له امله په معده او کولمو کې انقباض رامنځته کیږي او د دې انقباض له امله په معده کې د هضم عمل زیانمن کیږي او معده نشي کولی چې خواړه د جذب لپاره چمتو کړي. سربیره پر دې په نهاره ساړه څښاک د ښځو او نجونو لپاره ډیره مضره ده او په قاعدګي ناروغۍ باندې ناوړه اغیزه کوي. دریم مالټې. مالټې د یو شمېر زیاتو تیزابونو لکه تارتاریک اسید، زلزالیک اسید، سیتریک اسید او نورو درلودونکي دي او کله چې دا میوه په نهاره وخوړل شي نو په معده کې د تیزابونو اندازه زیاتیږي، د معدې په مخاطي غشا باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې د هضم عملیات ستونزمنه کیږي او د قی لامل کیږي. ډاکټرانو په نهاره د مالټې له خوړلو منع کړي او سپارښتنه کوي چې د دې میوې له خوړلو مخکې باید ماړۍ ډوډۍ وخوړل شي. څلورم سره املوک. سره املوک د سور رنګ، نازک پوستکي او خوږ خوند سربیره زیات اندازه پکتین او تانیک اسید هم له ځان سره لري چې دا اسیدونه د معدې له تیزاب سره له تعامل وروسته یو نه حل کیدونکی ژل رامنځته کوي او دا نه حل کیدونکی ژل بیا په معده کې د تیږې د پیدا کېدو سبب کیږي. پنځم شیدې او د سویا شیدې. د شیدو او د سویا د شیدو څښل په نهاره هم زیان نه لري خو که نهاره وڅښل شي بې ګټې به وي. دا دوه توکي د پروټین مهمې سرچینې یادیږي خو که چیرې په نهاره وڅښل شي نو دا پروټین په معده کې د دې لپاره چې حل شي په انرژي باندې بدلیږي چې په پایله کې غذایي ارزښت له منځه ځي. د استفادې ښه لاره یې دا ده چې له نورو خوړو سره په ځانګړې توګه له هغو خوړو سره چې د غنمو اوړه پکې وي وڅښل شي. شپږم په نهاره سفر کول. په نهاره له سفر کولو څخه ډډه وکړئ ځکه چې په خالي معدې سره موټرې الوتکه کې سفر کول انسان ته د تهوع حالت رامنځته کوي. همداشان په بدن کې د انرژۍ د کمښت له امله کیدای شي چې وجود له میکروبونو سره مقابله ونه شي کړی او د ناروغیو د رامنځته کولو سبب شي. اووم د شکرو یا بورې استعمال. ډاکټران وایي که چیرې په نهاره شکر استعمال شي معده نشي کولی چې په لنډه موده کې کافي اندازه انسولین تولید کړي او د وینې شکر نورمال اندازې ته راولي. نو له همدې امله په وینه کې د شکرو اندازه زیاتیږي او د بیلابیلو ناروغیو سبب ګرځي. اتم مستې. په نهاره د مستې خوړل د بدن روغتیا ته زیان رسوي. د خوړلو ښه وخت یې له ماښام نه 2 ساعته وروسته یا تر ویده کېدو وړاندې دی. شیدې او مستې که په دې وختونو کې استعمال شي د هاضمې له سیستم سره مرسته کوي او د بدن د ښېرازۍ لامل کیږي. نهم خواږه الوګان. خواږه الوګان په زیات اندازه تانین او پکتین لري. که چیرې په نهاره وخوړل شي د معدې غشا د تیزابونو ترشح کولو ته اړ باسي او په پایله کې د معدې د سوزش او ناارامتیا سبب ګرځي. لسم چای یا قهوه. سهار له خوبه تر پاسېده وروسته په نهاره د چای یا قهوې څښل تر ټولو بد عادت دی او دا هغه کار دی چې تاسې له خپلې معدې سره ظلم کوئ. په نهاره د چای یا قهوې څښل د معدې تیزاب زیاتوي چې په نتیجه کې د قی او همداشان د کولمو د ناروغۍ سبب کیږي. ښه دا ده چې د چای تر څښلو وړاندې لږ اندازه ډوډۍ وخوړل شي.